یو لوبغاړی او یو کپټان څنګه په اسانه د خپل هیواد ماتې ته لار برابرولی شي او د میلیونونو مینوالو پر هیلو خاورې اړولی شي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. نن مو د کرکټ یو عجیب میچ فکسینګ او یو عجیب لوبغاړي په اړه خبر در کوم چې تاسو به هم حیران شئ. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ، که خوښه مو شو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. په 2000 کال کې په جنوري کې د انګلند په سنچورین کې جنوبي افریقا له انګلند سره ټیسټ لوبې وکړې. افریقا د 5 لوبو لړۍ کې 0 او 2 مخکې وو. په یو ټیسټ کې په اوله ورځ افریقا 155 رنز وکړل او 15 لوبغاړي یې سوځېدلي وو. باران د لوبې دویمه، درېمه او څلورمه ورځ خرابه کړه او هیڅ لوبه ونه شوه. په 15مه ورځ اسمان شین و. د افریقا کپټان هنسي کرونجي ډریسنګ روم ته په لار په پوډیو کې د انګلند لوبغاړي سټیوارټ سره مخامخ کیږي. ورته وایي ورشه خپل کپټان ناصر حسین ته ووایه چې موږ همدلته خپله لوبه بندو او خپله دویمه پاڼه هم نه کوو. تاسو به راته په 73 اورونو کې 270 رنز کوئ. که مو وکړل لوبه مو ګټلې او دا به ستاسو دویمه پاڼه او اننګز هم وي او اولۍ پاڼې ته ضرورت نه لري. سټیوارټ ناصر حسین خبر کړ. هغه حیران شو. د ټیم سره یې مشوره وکړه. پریکړه وشوه چې افریقا ته به یو څو نور اورونه هم وکړي. د پیچ وضعیت او حالات به هم معلوم شي. افریقا ته څو نور اورونه وکړل، پوه شول چې بیټینګ کیدی شي. د لوبې په منځ کې ناصر حسین د افریقا کپټان هنسي ته پیغام واستو. لا هم په خپلې خبرې ولاړ یاست؟ هنسي ویل هو، په خپلې خبرې ولاړ یم. که غواړئ راځئ په 6 اورونو کې راته 249 رنزونه وکړئ. همدا مو د برۍ هدف دی. د انګلند کپټان ناصر حسین وایي د هنسي په دغه وړاندیز حق حیران شوم. دا یې راته ونه ویل چې دا هدف څنګه، کله او چېرته پوره کړئ. ما ورته ویل بس خوښه مې ده. دغې موافقې وروسته هنسي د لوبې ریفري باري جارمین ته ورغی. هغه ویل چې دا معامله د لوبې د اصولو خلاف نه ده او له دې سره سم انګلند خپله اوله پاڼه او افریقا خپله دویمه پاڼه لغوه کړې او دا په ټیسټ کرکټ کې لومړی ځل و چې دوه ټیمونه خپل اننګز لغوه کوي. انګلند هدف په وروستي اور کې پوره او دا تاریخي لوبه یې وګټله. د انګلند میچل وایغان 9 رنز وکړل او د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه وویل دا زما د ژوند تر ټولو بې خونده بری و. هغه مهال ډیرو رسنیو په دې لوبې پلټنې او تبصرې وکړې. لوبې څو میاشتې وروسته په اپریل کې رسنیو وویل چې لوبه کې لوی فساد او درغلي شوې ده. د افریقا کپټان هنسي کرونجي ومنله چې دا لوبه یې له یو سیټاباز یعنی قمارباز سره تنظیم کړې وه. هغې د کینګ پلټونکي کمیسیون ته وویل چې یو قمارباز ورته ویلي و که مو د لوبې نتیجه معلومه کړه $150,000 درکوم. وایي دا پیسې یوې خیریه ټولنې ته په پام کې نیولې وې. هسې دا خبره پلمه کوله. هنسي وایي چې د لوبې په منځ کې قمارباز ته پیغام واستو چې زما او ستا معامله وشوه. وایي له لوبې وروسته قمارباز بیا زموږ هوټل ته راغی. یو چرمي جمپر یې هم راکړ او د جنوبي افریقا 50,000 رنډې هم راکړل چې تقریبا $3,300 کېږي. وایي دا خبره هم راته وکړه چې آینده کې به هم سره په تماس کې. جنوبي افریقا هنسي کرونجي د همدغه درغلیو له کبله ټول عمر له کرکټ څخه بند کړ. هغه په 2002 کال کې د الوتکې د غورځېدو په یوه پیښه کې ووژل شو. لیکوال جعفر هاند. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. لاندې به کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. د الله په امان.